توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو نني چې قدر د قرآن دی جانان مې دی جانان نخبل ځان را تګران دی جانان مې دی جانان نوې دلا جامې پړه کې ځای لري نا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو همې قبول کړه سلامونه جانان مې دی جانان جانان مې دی جانان نن مبارز دستا په یار شي جوړوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو توري سترګې والله ډېر خوند راکوينا جانان مې دی جانان هله څومره خوند کوينا فارغ چې د قرآن شو
دغه ښکلې او په زړه پورې ترانه د دستاربندي په ویاړ الحافظ نوید الله نوید ته ډالۍ شو چې غوښتنه کړې ګرانو محترم ورونو لکه هر یو امیر صاحب فضل الرحمن، قاری صاحب حبیب الرحمن رحمانی، قاری صاحب سید عمر شاهین، قاری صاحب رحیم الله غربندی، محمد کمین درمل، رستم خاکسار. خاص فرمایش کړی دی په ډیره مینه ګرانو محترم رور سید عمر شاهین، په اوازونو د ضرار کوچی او بشیر اقبال کوبندی. او زموږ د رابطې نمبر دی 080 کلام دی د ښاغلي شفیع الله مبارز صاحب. د رابطې نمبر دی 080 اویا 22 05.